إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما معزز محترم ورونو نن من جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د بیانو څخه دیوی بی مناقب بیانو د مسلمانانو میاندې او د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د بیانو څخه یو بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا د دې د فضیلت او مناقب د فار دا کافی ده
چې دا د افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین سید الکونین سید الاولین والآخرین دا د هغه بیبي دا او داغه نکاح کې دا فضیلت او دا شرف د دین نور زیات شرف نشته. حبیبنا و حبیب رب العالمین طول انبیاء کی بہتر نبی و پیغمبر پٹول مخلوقات کی افضل و بہترین مخلوق بہترین شخص دا سوق دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دغه بهترین شخص بیبی دا. فرمائی اہل تاریخ لکھی چې دا نوم هند بنت ابي اميه سهيل بن مغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية مخزومية و قرشي قبيلة دوانو تا منصوبة د دې مور حضرت عاتکه رضی الله تعالی عنها دا د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ترور و. مخکې د دینه ام سلمہ د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه په نکاح کې. ابو سلمہ یو جلیل القدر صحابی دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی د پلار طرف او د عبد المطلب د لور طرف نه مسیح دی دا د هغه بیبي وا. دوانو په ایمان او اسلام باندې مشرف شو خو ابتدا د اسلام کې نهایت ډیر مشکلات مصیبتونه او آفتونه او خلق به ډیره زیاته سختی کوله ورته. نو مکه کې تم شلو هجرت حبشه ته وکړ. دوانو خزه او خاوند دوانو هجرت کړي د حبشه. انته کې یو زوی پیدا شوی دی چې دغه سالم نومیږي. بیا د حبشې نه بیرته واپس رال مکې ته حالت خوشو. بیا په مسلمانانو باندې مکه کې سختی رااله تکلیف پیدا شو. روزانه مشکلات او تکلیفونه او مصیبتونه او سختۍ نه وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانانو ته اجازه وکړه چې تاسو مدینه ته هجرت وکړئ. د دې خاون ابو سلمہ رضی الله عنه عزم وکړ چې سره د خپل بیبي هجرت وکړي مدینه منوره ته. هغه هجرت وکړ. کله چې سامان مامان تیار کړ دی وخت د دې ام سلمہ خپلوان راجم شو ته ویل چې تزیت روزانه زمون خور یو خابل خابوزي ته اجازه نشته. هغه ته اشاره کړو. ابو سلمہ رضی الله عنه هجرت وکړ. المهم ابو سلمہ رضی الله عنه د احد په غزا کې زخمی شو.
دا زخمونه زیاتېدل علاج او دوی ولکوله خو نشه د دې زخمونو د وجې نه هغه وفات شو او خپل بیبي ته دعا کوله دعا اللهم ارزق ام سلمة بعدي رجلا خيرا مني الله زمان رستا ام سلمة رضي الله عنها زمان بهترین خاون نصیب کی چونکه ده مؤمنه مسلمانه و خاون ده زخمی شوه ده مهاجر ده مجاهد ده د الله په لار کې نو د دې دا یقین و د دې ښځې چې دا خاوند د دې جنتي دی نه یو ځل خپل خاوند ته وایي چې زه تا سره وعده کوم ما داسې اورېدلي دي چې د کومې ښځې خاوند وفات شي او دا جنتي او دا ښځه د خپل خاوند نه وروسته بل خاوند ونه کړي نو دغه ښځه هم د خپل خاوند سره جنت کې یوځای کېږي وایي دا خبره ما اورېدلې ابو سلمة رضی الله عنه ورته وایي چې زما خبره منې وایي او وایي چې زما منې نو زما نه وروسته زما تا ته اجازه ده چې ته خاوند وکړه او به دا دعا وکړه چې یا الله زما نه وروسته زما بیبي ته ښکلی خاوند په نصیب کړي دې فرمایي چې ما د ابو سلمة رضی الله عنه نه اورېدلي و هغه یو حدیث بیانوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم مومن مسلمان ته چې غم او مصیبت ورسیږي څوک یې وفات شي ورور پلار مور خپل خپلوان او هغه دا دعا ووایي انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها دا مسنون دعا د غم وخت انا لله وانا الیه راجعون من د الله او من الله لورزو الله ما ته دې مصیبت د وجنه اجر راکي او د دې مصیبت نه نور وساته الله د دې نه ما ته بهترین عوض راکي وچکلا ابو سلمة رضی الله عنه وفات شو نو دا بیبي فرمایي چې ما ته حدیث را یاد شو او هغه حدیث او دغه دعا مې وویله خو ځان سره مې دا خبره وکړه چې د ابو سلمة رضی الله عنه نه په دنیا کې څوک محبوب او څوک ښه شخصیت بهترین ځکه د دې ډېره زیاته دواړو یو بل سره مینه وه دیندار متدینو دواړو کې یو بل سره وفا وه نو وفاداره بیبي و خپل خاوند ته نهایت ګرانه وه دې ته خپل خاوند ګران و نو ویله یا الله د ابو سلمة نه به ما ته څوک بهترین شخص نصیب کېږي دا حدیث من یقینو المهم کله چې هغه وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغه وغه خطبه وکړه د مشهور بیبي وا ډیر غیرتی خدم وا سخته ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته طلب وکړو انکار وکړ بے عمر فاروق رضی اللہ عنہ طلب د نکاح وکړ هغه نه انکار وکړ متوقع دا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خطبه کوي وخت نه مطالبه کوي نو هغه ته سوال جواب کوي دا الله پیغمبر یو خو نوجوان نه عمر می زیات ده او به زما سره تلور بچی دي نو دی خبره ته متوجه شه تلور بچی لرم کونډه عمر می کم نه ده عمر می زیات ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې ارچ ماشومان دي یو سلمه نومېده او بل عمر نومېده او دوی نونه وي زینب او دره دا دوه نونه وي نو څلور دوی هلکانو دوی نونه وي جنکۍ وي او ورته ویل چې د تا نه زما عمر هم زیات دی ته په دې باندې دغه کېږه مه زما عمر هم د تا نه زیات دی زم نوجوان نیم هغې په نکاح شرعي باندې واخیستله ورونو دا شرف ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته حاصل شو مسلمانانو زنانو کې مسلمانانو سړو کې ډېر ډېر تکلیفونه خلکو برداشت کړي دي حکم تکلیف چې ام سلمه رضی الله عنها ته رسېدلی دی دا په مسلمانانو زنانو کې بل چاته نه دی رسېدلی فرمایي چې کله هجرت مدینه منورې ته کله مسلمانانو هجرت کو ابو سلمه رضی الله عنه خپل بچي او سامان راجمع کو نو دی وخت کې د دې خپلوان رال ورته وایي چې دا زمونږ خور د یو خبل خو بوزي مکې د حبشه ته بوتلې وه اوس مدینې ته بوزي دا د څه شروع کړي دي نو د هغه زوی سلمه او ام سلمه دې ته نه ایثار هغه مجبور او کمزور و اوس نه کېده زړه د پاسه خپل بیبي او خپل زوی د رب دپاره قرباني کوي ژوند او زندگی نور په مکه کې سخته ده د خپل ښځې نه تېرېږي د خپل زوی نه تېرېږي او خپل ځان او خپل دین بچوي دا ایمان دا ډېرو کمو خلکو کې دی الحمدلله هغه خلک د شکر وباسي چې چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا لویه ښکلې طریقه عملي کړې او هجرت یې په برخه شوي هغه خلق دی خوشحاله شي کوم خلکو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د اسلام دا مقدس سنت چې خپل علاقه او کور کلی قوم پرېږدي د رب العالمین دپاره چې چاته دا په برخه شوی نو هغه د یو له په خاورې خولې ته واچوي الحمدلله موږ د الله نه ډېر ډېر شکر ګزاري چې اوس هم موږ په دارالهجرت کې اوسیږو نورونه خلق راجم شولو دا بی بی او دا زوی د حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ منع کړو او یو روان شو ډیره سخت خبره کله چې حلال دا زوی د ابو سلمہ بچیو داغه کورنۍ راپاڅېدله او دې مخزومي قبیلې ته یې وویله چې تاسو خپله خورننه ایثاره کړله او زمونږ د ورور سره ظلم زیاتی وکړه ښځه ته ایثاره کړله دا خو زمونږ بچی دی زمونږ د ورور بچی تا ته موږ تاسو ته موږ نه پرېږدو هغه بچی ترې هغې روان ابو سلمہ رضی الله عنه یوازې هجرت کوي ښځې د خپلو خپلوانو کره پاتې کېږي او بچی د هغه خپل خپلوان بوزي یو کال پورې دا بی ابطح نومې یو ځای دی مکه مکرمه کې و هغې ته به زه راوتلم یو کال مسلسل چې به کله سهار شو نو زه به د کوره راووتلم او دغه ابطح نومې ځای دی په دې کې به ناسته ومه او ټوله ورځ به په جړا باندې تېروله یو کال یې جړا او فریاد کو چې یا الله خاون مې په دغه حال لاړ بچی رانه نور خلکو قبضه کړی او زه دلته د خپلو خپلوانو سره په فراق او په جدایي کې پرته یم نو یو کال یې جړلې یو ځل د دې ښځې تر زامنو کې کوم یو شخص دی چې راغی چې ګوري جاړي او اوښکې په مخ باندې را روانې دي تپوس نه کوي چې ولې بیبي ولې جاړي
او تخپل حالات بیانې چې څونه ظلم زیته ما سره ده خاون فاغه طرف باندې تللی دی بچی را نه خلکو یې سار کړی دی تاسو دلته یې ساره کلم نو هغه لال د خپلوان یې راجمع کړلو وایي چې ولې دونه زیاتی ظلم کوئ دا یو ښځه ده خاوند ترې نه تللی دی زوی هلته جدا دی څه پې کوئ په دې باندې پرېږدئ چې چېرته خوشحالېږي چې هلته لاړ شي یو کال بعد ول الله د جړا او فریاد قبلوي نو ورونو دا خبره به یاده لرئ چې هر کله مؤمن مسلمان رب العالمین ته درخواست کوي او فریاد کوي رب العالمین دغه انسان نه واپس کوي هغه دعا او فریاد ولا قبلوي ټیک د وخت تیر شو یو کال جړا او فریاد کوو درجې بلند شو در په دربار کې قدرم زیات شو او الله ولا طلب او د زړه مراد هم حاصل کړ بیت دې کورنۍ نه یو سره را پاتېږي او پاغه باندې رحم کوي نو باید موږ او تاسو دا پوه یقین جوړ کړو چې مسبب الاسباب یو رب العالمین کله چې موږ الله ته درخواست کوو چې یا الله دا سخت لارې را باندې بند دي الله ترى اسباب محیا کی نو هغه مسبب الاسباب دی ورونو او در رب العالمین نو وفادار ذات بل څوک نشته د بندگانو سره انسان سره چې وفا کوي د مسلمانانو سره هغه یو رب العالمین دی چې هغه سره وفا کوي نورونو څونه وخت جړلې یو کال الله اسباب محیا کوي د کاکا زوی راځي د په حال باندې رحم کوي او ورځي خپل کورنۍ را جمع کوي چې ولې دې خزم نه زیاته شروع کړې ده پرې دې چې چیرته خوشحاليږي چې لاړ شي د ابو سلمہ رضی الله عنه خپلوانو چې کله دا حالت واوریدل خبر شو چې هغه خلکو د خځې ته اجازه کړې دا هغه وته چې راشه زویم دی واه هغه ول زوی ورک هیڅوک سره نشته ده خو یو اوخ لري اوخه را روان کو دا زوی په غي کې چولې ده راوته له هیڅوک سره نشته په یو رب باندې توکل ده چې ته دي هجرت چیرته دي دار الاسلام ته د خپل خاون خواته دي وای چې تنعیم مقام ته کله را ورسېدم اوس چې کوم ځای کې مسجد عائشه رضی الله عنها ده مکه کې د مکې نه بهر یو ځای دی تنعیم ورته وایي اوس یو غټ جومات جوړ دی مسجد عائشه رضی الله عنها ورته وایي دې ځای ته چې را ورسېدم اوښه ورسره به را روان دي نو عثمان ابن طلحه دا چراغ وی کتل وای چې چیرته دی ام سلمہ وای سبا مدینه ته زم وای څوک سره دی وای یوازم څکه خاون ملته ده خپل خاون لازم هغه سوچ فکر وکړو چې دا ځوانه جانه خزه ده یواز روانه ده او حالت خو تفته و الله چې اسباب محیا کوي وای خپل غوندې صبر وکړه چې سره ده هغه د اوخ هغه واګي او قودا غونی ولا روان شو نو ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې ما په دنیا کې داسې مؤدب او حیاناک انسان چیرې نه ولیدل دی عثمان ابن طلحه ون وې په لاره کې دا تقریبا 3 ورځې مزل د 3 شپې او 3 ورځې مدینه پورې و چې کله من آرام کو د مزم کوله یو سوري ته راورسېدلو هغه به دا اوښه کېنوله او ما ته ویل چې اوس ښکته شو هغه به وړاندې لاړ د بلې ونې لاندې به پرېوت هلته به ښه آرام وکړو بیا چې به کله اراده وکړه چې اوس ځي بیا به راغی اوښه به رایله کله د دې خوا ته به یې راوستله او بېرته به یې کېنوله او هغې ته وویله چې اوس اوښې ته سوره شو هغه به پې سوره شوله بیا به اوښه روانه کړله همدا طریقه وه چې مدینې منورې ته ورسېد قبا ته چې کله وی ورسېدلو عثمان بن طلحه صاحب ام سلمہ رضی الله عنها ته وایي چې دې کلي کې قبا کې ابو سلمہ دی
الته چې ورګرځېدلو نو ابو سلمہ رضی الله عنه پیدا شو او خپل خاوند ته ورسېدل. نو دا لنډ تاریخ او مناقب د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. نو محترم ورونو د دین یو څو درسونه منغه او تاسو باید واخلو. هغه دا چې مؤمن مسلمان باندې تکلیفونه په دین اسلام د وجه ناراضي باید هغه موږ برداشت کو، په دې کې اجر دی. دوهم دا دی چې په سختۍ پسې راحت راځي. هر څونه سختي چې ان مع العسر یسرا، سختۍ پسې راحت راځي. نو که چېرته چا باندې سختي تکلیفي مصیبتي دا د په رب باندې یقین جوړ کړي دی پسې راحت را روان دی. او دریم درس دا چې کله ښځه کې دونه ایمان دی چې هغه د الله دپاره خپل قوم قبیله پرېږدي او یوازې دا جرأت کوي چې ځان دارالهجرت ته رسوي، دا نهایت ایمانداری ده، دا نهایت قربانی ده. کنه هغه وخت کې ټول خلق کافر او بېایمان او بېدین او دیم کولی شي چې دغه شان د فسق او فجور کې زندگی کوي. د اسلام د اصول سره سم زندگی تیرول آسان کار نه دی ورونو. د ډېر تکلیفونه او مصیبتونه او آفتونه هغې باندې راځي، خو سره د دې نه دې ښځې دا برداشت کړ. نو دا وفاداري ده. کله چې یو مؤمن مسلمان د رب سره وفاداري، نو رب العالمین د خپل بنده سره وفا کوي. باید موږ د خپل رب سره وفادار جوړ شو، باید موږ د خپل پیغمبر سره وفادار جوړ شو. هغه دین چې الله او رسول راوړی دی هغه دین سره وفادار جوړ شو، هغه دین باندې عمل وکړو، هغې باندې منګولې ولګوو. که هر څه موږ ته پېښېږي خو چې څه الله او رسول وایي باید دا موږ او تاسې عملي کړو، نو اله به نجات او کامیابی موږ او تاسې ته حاصلېږي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله كم خلق چراغلی دی، الله د دین دنیا خیسته کی، الله شرع حاجتونه پوره کی، الله د مصیبت او فتن په امان کی، الله د سر مال حافظ ناصر شي، الله د بچو حافظ ناصر شي، الله بچی دیندار متدین کی، الله د دې بچی ستا تابعدار او د خار مور پلار تابعدار کی، الله باغلار روان کی چې تا ته رسیدلی، الله د مور پلار د خوشحالۍ لپاره استعمال کی. یا الله کده چا مړی شوی الله ته مړی وبخي، پسماندگانو ته صبر جمیل ورکی، اجر ورته ورکی، او باقی مسلمانانو ته خیر پېښ. الله چې ته مسلمانانو ملکونو کې فسادي شری الله ته پکې امن راولي، د ټولو مسلمانانو سر او مال د دې د وینو حافظ ناصر شي. یا الله چیرته د مسلمانانو وینه تویږي الله ته دغه وینه بچ کې، الله دغه ناصر شي حافظ شي. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على